بسم الله الرحمن الرحیم د زیر ناف یعنی د شرمګا وغیرہ د اختو د صفا کولو په حواله سره یو څو مهمه او ضروری مسائل تاسو را شیر کول غواړم. په دې حواله سره زمانہ سوالات هم شوي دي، د نارینو د طرف نم راغلي، د زنانو د طرف نم راغلي. په دې باندې به سوال کو مثال طور پر چې د دې حدود د کم ځای شروع کیږي، یعنی د کم ځای نه بدا یو خطه کټکې کم ځای پورې د هغې نه علاوه سوره زباده کټکول ضروری دي. او دغه شانتي یو سوال دا کیږي د زنانو د طرف نه چې آیا یو زنانه داسې چې هغې ته د کریم په ذریعه باندې د صفایي په ذریعه باندې هغې ته الرجي کیږي، نو آیا داسې زنانه د بلیډ یا د ریزر وغیرہ استعمال کولی شي د صفایي لپاره یا نشي کولی؟ دغه شانتي نارینه بعض نارینه داسې چې هغو ته د بلیډ یا د ریزر په ذریعه باندې الرجي کیږي، نو آیا دا نارینه د کریم په ذریعه باندې خپل د زیر ناف د شرمګا وغیرہ اخته صفا کولی شي یا نشي صفا کولی؟ نو په دې حواله سره به خبره کوو. د هغې نه مخکې دا خبره یاد وساتئ چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې حواله سره فرمایي چې 5 شیزونه داسې دي چې هغه د انسان په فطرت کې داخل دي. یو خو چې کله ماشوم پیدا شي د هغه ختنه کول یعنی سنت کول، د هغې نه علاوه نوکونه کټ کول شو، دغه شانتې برید واړه کول شو، د ترخکونو ویښته دا صفا کول شو، دغه شانتې د زیر ناف ویښته صفا کول دا د انسان په فطرت کې شامل دي. نو ظاهره خبره د منګه تاسو ته الله حضرت دین او مذهب را کړل، هغه پاک مذهب دی او موږ تاسو ته د پاکي حکم را کړل، د صفای حکم را کړل. صفای چې کوم دی دا نصف ایمان نه یعنی نیم ایمان دا صفای ده. نو په دین اسلام کې په شریعت کې موږ تاسو ته ډیر زیات د صفای په حواله سره ډیر زیات ترغیب راغله. نو په کار دار چې موږ تاسو خپل د صفای خیال وساتو. هغه مسلمان نه چې خپل د صفای خیال نه ساتي. نو د مسلمان نشانی دا د ایماندار انسان نشانی دا چې دیبا صفای خوخي، دیبا پاکي خوخي. چې سړی ناپاکه ګرځي او ناپاکه ځای کې بعض خلک داسې چې هغه کم ځای کې پاتې کېږي، د هغې صفایي خیال نه ساتي، خوري اوس کې د هغې د صفایي خیال نه ساتي، نو دا د مسلمان نشانی نه ده. دغه شانتي د انسان چې کوم جسم دی، بیا خاص کر کې هغه عضو چې د کم حواله سره نبی علیه الصلاة والسلام څنګه چې تاسو ته ما حدیث بیان کو چې د انسان په فطرت کې دا شامل دي چې دیوبا د ترخکونو ویښته صفا کوي، دغه شانتي زیر ناف ویښته چې کوم دي دا به صفا کوي. نو د دې تعداد څومره دی؟ مثال طور پر 100 ورځې بعد به دا کټ کوي. نو په کار دا ده چې هر هفته بعد تاسو د دې ویښتو صفایي کوئ. که چېرې د دې ویښتو تاسو صفایي کوئ، نو ظاهره خبره ده د ښځو خاوند بیا خاص کر کې چې کوم شادي شوده جوړې دي د هغو میل ملاپ لپاره چې کله هم بستري وغیرہ کوي، نو دا په هغې کې د لذت یو ذریعه ده. د هغې نه علاوه که چېرې صفایي نه کوي، نو په دې ذریعه باندې د ښځې د خاوند چې کوم تعلقات دي په هغې باندې هم اثر پرېوتی شي. یعنی که ښځه خپل صفایي نه ساتي، نو د هغې نه د خاوند زړه ټکېدی شي، په زړه کې نفرت پیدا کېدی شي. دغه شانتې خاوند خپل د صفایي خیال نه ساتي، نو د ښځې په زړه کې د هغه نفرت پیدا کېدی شي. په کار داره چې د صفایي خیال وساتلی شي. د هغې نه علاوه په کار داره چې موږ هر هفته کې صفایي کوو. که چېرې هر هفته کې نشو کولی، نو په کار داره چې 15 ورځې بعد خو بیا کم از کم صفایي پکار ده. ها البته یو انسان داسې دی چې هغه 40 ورځې وشي بیا هم صفایي ونه کړي، نو 40 ورځې وشي او د خپل صفایي نه کړي، دا د لپاره ناجایز او حرام عمل دی. په کار داره چې 40 ورځې مخکې د خپل صفایي په کار تاسو ته مخکې ما بیان کړل هر هفته له پکار ده. هر هفته نشي صفا کولی، نو کم از کم د 15 ورځې بعد د دینه بعد تاسو صفایي کوئ. دویمه خبره دا ده چې د دې حدود د کم ځای دي. د ترخکونو چې کوم ویښته دي، او ظاهره خبره چې کوم ځای کې دا ویښته موجود وي، څومره ویښته وي هغه صفا کول ضروري دي، ټول ویښته. دغه شانتي د زیر ناف چې کوم ویښته دي، د نامه د لاندې نه واخلي د شرمګا چې کوم آس پاس څومره ویښته دي، چاهې نارینه دي زنانه. بعض مرتبه د چې کوم د نارینه چې کوم خاصیتین دي، دا دې باندې چې کوم د ویښته ولاړې، بعض کسان دا ګڼي چې د دې ویښتو صفا کولو ضرورت دي، چې دا ویښته هم صفا کوي. د خاصیتین له پاسه چې کوم ویښته ولاړ وي، نو دا هم صفا کوي. دا نامه د لاندې نه والي د خاصیتین. او دغه شانتي شاته چې کوم د بولو بارلار را د غټو بولو بارلار دې سره آس پاس چې کوم ویښته دي، دا صفا کول هم ضروري دي. که چېرې تاسو بولو بار کوئ، نو په هغې باندې که چېرې نجاست ولګي، نو د هغې نجاست د هغې ناپاکي د پیلاوېدو خورېدو خطر وي. نو په دغې وجه باندې چې کوم د شا لار را یعنی د بولو بار لار را د هغې سره آس پاس چې کوم ځای کې د بول راوتو خاص چې کوم ځای دی، په دغه ځای کې چې کوم ویښته ولاړ دي د هغې صفا کول هم ضروري دي، ځکه چې اصل مقصد صفایي مقصود دی. که چېرې تاسو آس پاس لرې سیټونو د ویښته صفا کوئ، او د هغې نه علاوه چې کوم اصل ځای دی چې کوم ځای کې د نجاست لګېدو خطر وي هغه صفا نه کوي، نو بیا چې کوم مقصد دغه حاصل نشو.
نو دغه شانتي مخې ته شاته چې څومره ویختري دا صفا کول ضروری دي. دغه شانتي د خانګو هغه ځای چې کوم شرمګاه ته قریب وي په هغه باندې د قطرو یا دغه شانتي د بول بار لګیدو خطر وي، نو د خانګو هغه ویخته هم صفا کول ضروری دي چې کوم شرمګاه ته نږدې وي. نو دا خو حدود شو. اوس راځو بلې مسلې طرف ته چې بعض زنانه داسې وي چې هغه د کریم وغیرہ استعمالي، نو دی په ذریعه باندې هغه ته الرجی کیږي. نو آیا داسې زنانه ریزر یا بلیډ وغیرہ استعمالولی شي یا نشي استعمالولی؟ افضل بهتره دغه چې زنانه کریم وغیرہ استعمال کی داغي په ذریعه باندې خپل صفایو کی، لیکن که دغه شانتي شری مجبوری وي نو په دغه صورت کې داسې زنانه ریزر هم استعمالولی شي، بلیډ هم استعمالولی شي. په دې حواله سره سم مانعات نشته، دا د افضل او غیر افضل په حواله سره مسله ده. دغه شانتي مرد حضرات یعنی نارینه داغو لپاره افضل دغه ده چې هغه بلیډ یا ریزر وغیرہ استعمال کی د زیرناب د اختو د لپاره، دغه شانتي د ترخونو د اختو د لپاره. لیکن کچری هغه ته الرجی لګي داغه نه د بلیډ نه یا د ریزر نه، نو هغه تم دا اختیار حاصل له شریعت اجازه ورکړل چې هغه د کریم وغیرہ په ذریعہ باندې خپل صفائی کول شي. په دې حواله سره سم مانعات نشته. امید کوم چې دا مسله به مو سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.